چې د رئیس الاحرار خطاب یې جمع د رئیس الاحرار خطاب او د علماء دیوبند په دې ټول بر صغیر پر باچا خبره چې د رئیس الاحرار خطاب یې جمع د مضبوط ایمان سختنو داسو او ابراهیم ادا نصیب د ولی خان ابراهیم ادا نصیب د ولی خان دا زمون ټول بابا په چې ما یې پیژندو لړې وې بلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې دا نن چې ځان ته وایي لوی استاد د شاعرانو هم دې استاد به ما پسې غزلې ګرځولې ساقب د چا انسان په ملاتړ تړلې نه ده ساقب خود سیالی وزر خپلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې مونږه د خود ساخته سیاست جامې اغوستې دي ځکه خو ذهنونو د نفرت جامې اغوستې دي دا هجوم دریابه شعوري بلوغت نلري دا هجوم دریابه شعوري بلوغت نلري ځکه مې خلوت کې دا هجرت جامې اغوستې دي ځکه خو ذهنونو د نفرت جامې اغوستې دي ځکه خو ذهنونو د نفرت جامې اغوستې دي ډېر خبریاب صاحب ډېر زبردست ډېر زیات ښایسته ستا په کردار ګوتې شي پورته پکې رنګ نه ښکاري هغه چې شړنګ دې تلو د تورې هغه شړنګ نه ښکاري تیره باڼه دې د تیرو غشو په شان تیره دي تیره باڼه دې د تیرو غشو په شان تیره دي او د نور سواتي زړه دې پر هر تا ته څنګه نه د حالاتو تسلسل او حالات نه بدلېدل خود به دا حال او د خلکو خیالات نه بدلېدل موږ د عدم توازن په انتها ولاړ یو دود او دستور مو د حجرې او جماعت نه بدلېدل ساينس کا هر څومره بدلون راوړو همرازه مگر ساينس کا هر څومره بدلون راوړو همرازه مگر په ذهنونو کې پراته خرافات نه بدلېدل